محمد الله راته په دې هدیره کې د خپلې کورنۍ د شهیدانو قبرونه ښایي. دلته یوازې د محمد الله د کورنۍ د شهیدو شویو غړو قبرونه نه دي، بلکې دا ټوله هدیره د اشغالګرو په لاس د شهید شویو کسانو ابدي آرامځای دی. د شهید زر محمد قبر دی چې د لاس نه ورته په امریکا ته وکړو، او دا د شهید نعمت قبر دی چې بس چاپه کې شهید کړی، او دا مې د پلار قبر دی، دا مې د بل ورور قبر دی، دا او دغه مې تره قبر دی. دغه نور ټول هدیره یې موږ د خپل کلي ده، بس دا ټول امریکایانو هغه کلي دي، شهیدان کلي دي او ټول ملکیان. دا کور هم د هماغې شپې د چاپې د قربانۍ برخه شو. که څه هم جلات خان او میاخیل په دې شپه د چاپې له ویرې کلی پرېښی و، خو وراره یې د یوه میلمه کوربه و او په کور ورسره پاتې شو. کیسه یې راته داسې کوي. پیښه د جمعې شپه وه، 1490 کال و. د جمعې شپه وه، دلته یې چپه کته کړه. یو میلمه د موږ و او یو د ما خپل وراره و، صلاح خان په نامه. هغه نه مې امریکا تاو کړ او هغه بس دا چپ لاس یې پرې قطع کړ. مخکې نه میلمه راغلی و، سپرلي یې راوړې وه، هغه هم دلته و. بس زموږ زوم و، هغه هم دلته شهید کړه، د موږ وراره هم شهید کړه. دلته دا درې واړه کورو اجزه راټولې کړې وو، دا ماشومان و، دا واړه و غټ ټول یې راټول کړي وو. دغه منځ کې ورته دلته بم ایښی و، دې ځای کې ورته بم ایښی و. داسې ټول یې داسې اکېړه کېنولي وو، یو رقم شی و، دا شنې غوندې لیکې وې. دا یې ورته اوله ورکړې وې، بیا یې دا ترېنه ټولې کړې وې، بیا دا بم یې ورته راوړی و، دې منځ کې ایښی و امریکانیانو. دا بم یې ورته دلته منځ کې ایښی و، دا ماشومان یې ترېنه ټول کړي وو، انجینر صاحب دا چې راټول کړي وو، دا بم یې ورته ایښی و. بیا بال د هغې د چپه کې خدای دوی ګډوډ کړه. بیا خدای نجات شمه، دا یې موږ ماشومان ښځې ونر د هغې راایسته ما په دې ماشوم باندې ولاکه وار کېږي چې دا ټول شهیدان شوي دي. د زلمي په نوم په عمر سپین ږیری د یوې بلې کورنۍ غړی دی چې د همدې چاپې پر شپه یې پر کور د اشغالګرو بې پیلوټ الوتکې برید وکړ او یو ورور یې پکې شهید شو. پر کور یې د لګېدلي بم د چرو نښې پر دې کمپله لا هم له ورایه ښکاري او زلمي د یادې پیښې د یوې نښې او د شهید ورور د یادګار په توګه ساتلي. دغسې بس دوی دا ورونه او دا موږ دغه ځای کې ناست وو، په دغه اندازه کې دا دیوالونه او دا تیاره داسې تاو شوله، 4-5 دورې یې وخوړلې. بس هغه سر ته چې ورغله زیاتې مرمۍ خوشې کړه او بس دا راغې دلته ولګېده، دا دیوالونه او چت ور واخیسته او دلته بس دا کالي ټول بس زیاتې واروه او راواروه او بس البد شو زیاتې. بس داسې حال اندازې ته خبره راغله چې زیاتې نور مخلوق راغی او داسې وګوره چې داسې بس دا ټولې دا مرمۍ تېنه داسې وتلي، دا سوریه کې داسې ټولې تېنه وتلي دي، دا سوریه کې داسې ګوره چې دا اوس ما پرچې بس د پرچو داغونه معلومېږي، دا ټول د منځه ووتل. بس 5 تېنه ژوندي ووتل، دا یو شهید شو، دا ورور مې شهید فارغ. دومره اندازې ته فرصت دی چې اوس موږ ډېره په خوشحالۍ فضا کې ګرځو او هغه تور سوری چې راباندې و او هغه توره شپه چې راباندې و، الله رڼایي راوسته. د بهرنیو اشغالګرو دې ظلمونو او وحشتونو د هرې زیانمنې سیمې اوسېدونکي دې ته اړ کول چې د ځان او نورو دفاع لپاره ټوپک پر اوږه کړي. دا د پردیو له منګولو د ځان، کورنۍ او بې سرپناه شویو کورنیو د ژغورنې یوازینۍ پاتې ټاکنه وه. له دین، هیواد او خلکو دفاع د افغانانو په خټه کې نغښتي او د نړۍ د زبرځواکونو د تاریخ په پاڼو کې داسې یو باب شته چې د افغانانو کارنامې پکې خوندي دي. د 20 کلن اشغال پر مهال هم پر افغانانو همدا جذبه غالبه او د یرغلګرو د ظلمونو پر وړاندې د خپلو شته امکاناتو په درلودو ودرېدل. غالبا داسې فکر وکړه چې د 4 اتیاونه یا د 15 اتیاو 6 اتیایم کې خو عملي کار جهاد موږ شروع کړ. په هغه وخت کې د ساحو کې د مجاهدین ډېر په کم اندازه کې وو، ځکه چې ابتدایي حالات و که نه، نو امریکایان چې وو نو هغوی خو ډېر تبلیغات هم کوو، ولسونو ته ډېر قسم خبرې به یې کولې، خو د سربیره تر هغې
هم په خلکو کې الحمدلله دا جذبه پیدا شوه او راپورته شو د امریکایانو پر مقابل جهاد شروع کړ. نو پر هغه وخت کې د په لغمان کې عمومي مرکز امریکایانو PRT وه چې په هغه ځای کې اوسېدل. بیا د هغې نه پورته د بیزونه جوړ شو که نه چې په میل کې یا مثال په نورو قلعې نه ګیل کې که نه ساحاتو کې د دوی مختلف بیزونه جوړ شو. نو یوه ساحه د مجاهدینو په لاس کې چې هغه ونده ساحه وه د شمکټ ساحه وه. د شمکټ ساحه وه چې زه خپله د هغې ثانیې د هغه وخت فعلا دا د شاهد یم. نو په دا ساحه کې چې مثال په توګه وګوره دغه ساحه یا دغه ساحه دا د مجاهدینو د دې نه پورته د مجاهدینو مرکزونه وو. مجاهدین به په دې کې اوسېدل. دښمن به چې کله راته په دې ساحو کې که نه نو مجاهدین به راکته کېدل. په دغه ساحاتو کې به ورته کمین نیو او دښمن سره به مقابله کېدله، جنګونه به کېدل. تعداد د هغه وخت مجاهدینو به غالبا چې ډېر راته نو یا 10 یا مثال 15 کسانو پورې و. دومره ډېر د مجاهدینو تعداد هم نه و. نو خپله مجاهدینو سره داسې یو د دښمن تبلیغات هم دا و که نه چې دوی په ځمکه باندې 1 انچ شی وشتلی شي. مجاهدین هم ډېر په تشویش کې وو. خو دا زړورتیا یا دا فدایي هغه وخت کې د فدایي عملیات ورته ووایه نو چې هغه وخت کې مجاهدینو دا سوچ و فکر کوه که نه چې دښمن 1 انچ شی یني او دوی دا جرأت وکړه په دغه ساحه کې راغله